کوم ګرانو ملګرو دا وخت تاسو د کاریز ټي وي ادبي خپرونې ګورئ. زه یم ستاسو کوربه شوکت الله شاداب. زما سره نن نثار الحق اشنا صاحب میلمه دی په ادبي پروګرام کې، او دا پروګرام موږ د هغوی په لاس کې به تاسو کتاب وینئ. د کتاب په ویاړ دی، د هغو کتاب چاپ شوی دی سپوږمۍ او چنارونه. همدا کتاب په ویاړ کې موږ دا ناسته را جوړه کړې ده، ناستی را جوړ کړی دی، شعرونه به ترې اورو او د هغوی څخه به د کتاب حوالې سره خبرې اترې به کوو. نو تاسو چېرته هم مه ځئ، ویډیو د اخره پورې وګورئ. اشنا صاحب، کاریز ټي وي مینوالو لپاره تاسو یو مختصر پیژنګلو وکئ خپله. بس زما نوم تاسو چې څنګه ووایو نثار الحق دی، قلمي نوم مې اشنا باجوړی دی. د باجوړ ښار تحصیل د علیجان نومې کلي سره تعلق لرم. ښه ماشاءالله. او څنګه چې اشنا صاحب ویل، اشنا صاحب د باجوړ د خاورې نامتو شاعر دی او ډېر ماشاءالله په ادب کې کار کړی دی. دا یو لومبنی کتاب راغلی دی سپوږمۍ او چنارونه. هم د دې کتاب باره کې به نن تپوس کوو او راځو موږ به په دې کې به غزلې اورو، نظمونه ټپیزې به ترې اورو انشاءالله. اشنا صاحب دا راته ووایي چې تاسو په دې کتاب کې د دې کتاب چې کوم ټایټل دی، نوم دی سپوږمۍ او چنارونه، دا هم څنګه خوښ کړو د دې لپاره؟ شاداب صاحب څو پورې چې د نوم تعلق دی، نوم عموما ملګري د شاعرۍ نه راوباسي. زما خپله د کتاب لومبی نوم چې کوم و د نیمې شپې پوره سپوږمۍ و. هغه ما د دغه شعر نه اخیستی و چې څه خو د نیمې شپې پوره سپوږمۍ هم ست کړی و، لا څه په ما خو هسې هم دغه الزام و. نو بس بهرحال بیا څه وخت بعد په هغه نوم باندې د بل ملګري کتاب چاپ شو، بیا ما ملګرو ته ورکو. خو د ټولو ملګرو وینا دا وه چې کوم د کتاب کتونکي وو یا پروف ریډرز وو یا هغوی د کتاب نوم د چڼ دپاره کتاب کتو، نو هغوی وی چې ستا پته نه لګي چې څه مسله ده، خو ستا په کتاب کې د سپوږمۍ او د چنار علامتونه ډېر زیات مستقل طور باندې راغلي دي. نو زمونږ رایه دا ده چې د دې کتاب نوم د سپوږمۍ او چنارونه کېښودی شي، چونکې زما چې خپله کومه رایه وه هغه په نوم باندې کتاب بل چاپ شوی و، نو دویمه رایه همدغه موضوع نه وه. او زما په خپله باندې چونکې د بل نوم د زوړ نوم عیسی سپوږمۍ هم پکې وه، نو د دغې وجې نه ما ملګرو ته ویل چې بس سمه ده، ستاسو خوښه ده، زما پکې هم نفسیاتي لګاو شامل دی، نو دغه طریقې سره نوم خوښ کوم. بالکل. کتاب له نوم ورکول، یو ټایټل ورکول، هر اړخ ته خلک ګوري. چېرې د دې نه مخکې بل کس کتاب نه چاپ کړی، ډېر یو منفرد یا ځانګړی نوم وله پکاري، ولې چې کتاب نوم بیا وروسته نه بدلیږي که نه اشنا صاحب؟ نو اشنا صاحب دا کتاب ستاسو په لاس کې دی ماشاءالله، د ټولو نه لومبی، خو په کار وه چې مبارکي هم درته ویلې وې، خو یو ځل زه تاسو ته مبارکي وایم. ډېره مننه اول تعارفي خبرې وې. ستاسو مننه، او دا ستاسو کتاب دی، نو زه تاسو ته او د ټول د باجوړ ستاسو د کاریز ټي وي په شیشه کتونکو او اورېدونکو ټولو ته مبارکي وایم چې دا د هغوی کتاب دی، یو شاعر که لیکي نو خپل قام له لیکي. بالکل. زمونږ کتاب دی او زمونږ د دې خاورې او زمونږ د پښتو ژبې د خدمت دپاره لیکلی دی. او د شاعر هم دا هڅه وي چې یاره هغه خپل شعرونه په کتاب کې راټول کړي او یو کتاب شکل وله ورکړي او هغه ولس ته ورسوي. نو هغه خپله هڅه کړې ده، کتاب یې لیکلی دی، او نور د ملګرو د ولس حق جوړیږي چې دا وګوري او د دې نه خپل هغه څه چې دوی لیکلي، څه تاثیر، څه سبق ورکول غواړي ټولنې ته، چې هغه ترې راواخلي. اشنا صاحب تاسو کتاب په لاس کې دی، او زما نه دا یوه خبره هیره شوه چې اشنا صاحب پښتو ادبي کاروان صدر څو ځل پاتې شوی دی، اوس خو چې سابقه هم بالکل سابقه پاتې شوی دی، څو ځل ستر سکتر هم پاتې شوی دی. دا د دوی ادبي خدماتو ما په دې شیشه باندې راوستل ملګرو ته، چې یاره هغوی ته هم دا پته ولګي چې اشنا صاحب یوه لوی هستي ده زمونږ. نو ماشاءالله خپل دا اشنا صاحب موږ راځو بیرته د کتاب باره کې. اشنا صاحب کتاب کې تاسو په غزل کار کړی، که په نظم، که په ټپیزو باندې، یا بل یو صنف باندې؟ دې کتاب کې شاداب صاحب څو پورې چې بخښنه غواړم د اصنافو خبره ده، نو په دې کې آزاد نظم هم شته، پابند نظم هم شته، غزل پکې هم شته، فرد یو شعر پکې هم شته، قطعات پکې هم شته، د دې نه علاوه ټپیزې پکې 10-15 هم شامل دي. دغه پکې اصناف شامل دي،
خو زیاتره برخه چې زما په کتاب کې کومه ده نو هغه د غزل او د نظم برخه ده. بیا په دغه دواړو کې هم د غزل پایه چې کومه ده نو هغه لږه درنه ده، غزل پکې زیات لیکلی شوی دی. راځو ملګرو ته هم به غزل نیم به فرمایش به کوو چې یاره هغوی هم لږ ریفریش شي. نو ستاسو چې کوم په دې کې خوښ غزل دی؟ مننه. بس ما خو به پکې هغه تاسو شاعران هم وایي، یوازې موږ نه یو. شاعران وایي چې د تخلیق یا د خپل فنپارې مثال د بچي په بچو کې به خوږ او ناخوږ ډېر کم کوز راځي. بهرحال د مخکې څه چې کومه غزل راواوړې د همدا به د سره شریکه کړم چې دا لا چا وې چې مزیدي په دې ښار کې، دا لا چا وې چې مزیدي په دې ښار کې، څومره ډېرې حادثې دي په دې ښار کې. واه واه ډېره لا زبردست. سړکونه یې پاخه لارې یې لنډې، سړکونه یې پاخه لارې سړکونه یې پاخه لارې لنډې، خو تر زړونو فاصلې دي په دې ښار کې. واه زبردست. مننه. سړکونه یې پاخه لارې یې لنډې، خو تر زړونو فاصلې دي په دې ښار کې. او دغه شعر شاداب صاحب چې د چا دوه سترګې ډیوې په شپه حاوي دي، د چا دوه سترګې ډیوې په شپه حاوي دي، رڼاګانې ګنې مړې دي په دې ښار کې. ډېره لا زبردست. مننه. د چا دوه سترګې ډیوې په شپه حاوي دي، رڼاګانې ګنې مړې دي په دې ښار کې. او څومره ډېرو جوماتونه په دې ښار کې، څومره ډېرو جوماتونه په دې ښار کې، څومره ډېرې هدیرې دي په دې ښار کې. مننه. څومره ډېرو جوماتونه په دې ښار کې، څومره ډېرې هدیرې دي په دې ښار کې. او جی زمونږ وینې توی مال مطالعه دی، جی زمونږ وینې توی مال مطالعه دی، جی زمونږ غوښې ورتې دي په دې ښار کې. مننه. مننه. جی زمونږ وینې توی مال مطالعه دی، جی زمونږ غوښې ورتې دي په دې ښار کې. او شاداب صاحب شعر دی چې دلته هر پیکر د کاڼي لاس کې کاڼې، دلته هر پیکر د کاڼي لاس کې کاڼې، زمونږ لاس کې آینې دي په دې ښار کې. مننه. دلته هر پیکر د کاڼي لاس کې کاڼې، زمونږ لاس کې آینې دي په دې ښار کې. او شاداب صاحب شعر دی چې قبیله یو د انسان ورپکې نشته، قبیله یوه د انسان ورپکې نشته، ګنې څومره قبیلې دي په دې ښار کې. مننه. قبیله یو د انسان ورپکې نشته، ګنې څومره قبیلې دي په دې ښار کې. ماښامونه بې لتا دي بې نشي دي، ماښامونه بې لتا دي بې نشي دي، اشنا ګرانې ورځې شپې دي په دې ښار کې. ډېر زبردست. راځو غزل نیم به نور هم اورو. اشنا صاحب بالکل ملګرو ته هم زه دا خبره واضح کوم چې شاعران مالی طور باندې لږ کمزوري وي او کتاب باندې خرچه هم راځي. اشنا صاحب نه دغه باره کې تپوس کوو چې چا در سره مالي مرسته په دې کې کړې وه، که نه په خپل جیب نه هم کړې وه، دغه باره کې ته موږ تپوس کوو. مننه شاداب صاحب. څو پورې چې د دې کتاب د مالی مرستې خبره ده نو په دې کې زیاتره برخه د مالی چې کومه وه هغه د سپورټس اینډ کلچر ډایرکټریټ چې زمونږ کوم دی د هغوی له اړخه مونږ ته د شاعرانو ته څه 40 زره روپۍ د 40 کتابونو کې د تعاون په توګه باندې ورکړی شوي وې. په هغه کې د یو شمېر ملګرو کتابونه چاپ شو، تر دې دمه مارکیټ ته را رسېدلي دي. د ځینې ملګرو هغه په کمپوزنګ کې، د چا هغه په چاپ کې، د چا هغه په نورو مرحلو کې دي. خو بهرحال د تعاون چې څو پورې خبره ده نو په دې کتاب کې زموږ سره مالی مرسته چې کومه کړې وه نو هغه زموږ کلچر سپورټس اینډ کلچر ډایرکټریټ کړې وه او هغه یې د باجوړ کلچر اسوسییشن چې کوم زموږ د باجوړ د شاعرانو، ادیبانو، قلمکارو او د کلتوري هلو ځلو سره وابسته زموږ فنکاران د دغه ټولو یو اسوسییشن دی، یوه ډله ده، یوه جرګه ده چې د هغې په هلو ځلو باندې د حکومت سره په دې خبرې اترې کېدې او دغه د 40 کتابونو دپاره چې دغه 4-5 غټو تنظیمونو ملګرو کتابونه پکې چاپ شو نو دغه هم لاسته پاک یو دام راغی. بالکل. او اشنا صاحب دې کې غزلې څومره دي او نظمونه څومره دي؟ یاره د شمار په حساب خو به مشکله که ما ته یادي چې غزلې به څومره، خو دومره و چې غزلو دغه پکې اندازتاً به داسې چې د
شپېته اویاو په منځ کې به غزلي او د 13 خواوشا کې به موږ بالکل یو غزل بل هم اورېدل غواړو چې